په کابل کې د کرکټ یو شمېر ورزشکاران شکایت کوي چې لا هم د کرکټ د لوبغاړو د مسلکي روزنې معیاري اکاډمي او لوبغالي شتون نه لري چې له کبله ورزشکاران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نثار احمد چې له تېرو څو کالو راهیسې کرکټ کوي وایي د کرکټ په برخه کې اکاډمي مهمه ده، دا ځکه چې لوبغاړي مسلکي روزنې ته اړتیا لري. اصل ما از کرکت بردی است که اکادمی کرکت آموزش های کرکت که است اینا رو حمایت کنن، تشویق کنن، از حساب مالی یا اسپانسر کنن یا همراهشان کمک کنن. کرکټ اکاډمي د هغه ځای په توګه پیژندل کیږي چیرته چې لوبغاړو ته د کرکټ د مهارتونو په اړه روزنه ورکول کیږي او دا روزنه د لوبغاړو تخنیکي مهارتونو په پرمختګ کې اساسي رول لوبولی شي. ورځ په ورځ ځوانانو د وړوکو ماشومانو علاقه د دې کرکټ سره او دا ځایونه ډېر مهم دي لپاره چې همدغه ځای پلیر بره افریقا ته ځي، مثال نشته ټیم ته ځي، ډومسټک ته وړاندې کیږي. بلخوا په کابل کې د اکاډمي د 100,000 امریکایي ډالرو په شخصي لګښت جوړه شوې چې اوس مهال پکې 2 وخته 160 لوبغاړو ته د کرکټ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. هغه کسان چې غواړي په مسلکي ډول کرکټ پیل کړي او کرکټ شروع کړي او په کرکټ کې آینده روښانه شي، په آینده کې د افغانستان نمایندګي وکړي او نړۍ په سطح یو ستوری اوسېږي، هغه ته ضروري ده چې اکاډمي شروع کړي او اکاډمي وکړي. په ورته مهال د کرکټ شنونکي وایي چې د لوبغاړو لپاره اکاډمي خورا مهمه ده چې دوی پکې د کرکټ ټول تخنیکونه په ځانګړې توګه بیټینګ، توپ اچونه، ډګر ساتنه او دې ته ورته نور تکتیکي مهارتونه زده کوي. اکاډمیان ډیر زیات رول لري د یو مملکت د لوبغاړو د پرمختګ په برخه کې، نو دا اکاډمیان ډیر زیات مهم دي د لوبغاړو لپاره. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورني کرکټ د پیاوړتیا لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د کرکټ بورډ پلان همدا دی چې موږ د هیواد هره برخه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړو. په کومو ولایتونو کې چې بیا میدانونه نه هلته بیا اکاډمیانې جوړوو. موږ تقریبا تیر 2 کلونو کې تر 15 پورې ولایتونو کې اکاډمیانې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې سږکال په 50 اوریزه او 100 اوریزه نړیوال جام کې ښې سیالۍ ترسره کړې چې د نړیوالو پام یې ځان ته اړولی دی.